لیلۃ القدر د شپې اول خصوصیت دا ده چې په دې کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته را نازل شوی. الله رب العزت فرمای انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بشک موږ دا قرآن کریم په لیلۃ القدر کې نازل کړی دی. یعنی ټول قرآن کریم د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته په دغه شپه د لیلۃ القدر کې نازل شوی چې دې ته په عربی کې انزال وایي. بیا د آسمانی دنیا نه حضرت جبریل علیه السلام په 23 کاله کې د موقع مناسب لګ لګ په نبی کریم علیه السلام باندې نازل کړي چې دې ته په عربی کې تنزیل وایي. گویا د قرآن کریم دو نزول شوی دی، یو د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته دا په لیلۃ القدر کې نازل شوی، دویم د آسمانی دنیا نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو دا په 23 کاله کې نازل شوی. د لیلۃ القدر شپې د عظمت د فاره همدا خبره کافی ده چې په دې شپه کې قرآن کریم نازل شوی. حالانکه د قرآن کریم د نزول نه علاوه په دې شپه کې نور ډېر برکتونه او عظمتونه هم جمع شوي. دویم خصوصیت دا ده چې په دې شپه کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه ډېر بهتر دي. الله رب العزت دا خصوصیت او عظمت په دې انداز بیان کړي وما ادراک ما لیلۃ القدر، تا ته صفت دا چې لیلۃ القدر څه شی دی، یعنی تا ته دې باره کې معلومات شته چې دې څومره فضایل دي. او ورپسې آیات کې الله جل جلاله په خپل د دې جواب ورکوي لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر، لیلۃ القدر د زرو میاشتو نه ډیره بهتره ده. یعنی د زرو میاشتو د عبادت نه صرف د دې شپې لیلۃ القدر عبادت ډیر بهتر ده. الله جل جلاله دا سے ونه فرمایل چې دا یو شپه د زرو میاشتو د عبادت برابر ده، بلکې وی فرمایل چې دا ورنه ډیره بهتره ده. بیا د دې د بهتروالی اخري حد هم الله جل جلاله نه ذکر کړي چې ګنې دا یو شپه د زرو میاشتو نه لس چنده غوره ده، یا زر چنده غوره ده، یا په لکونو کروڑونو چنده غوره ده، بلکې الله جل جلاله اخري حد ذکر نکړ. معلومه شولا چې دې د بهتروالی اندازه صرف او صرف الله جل جلاله ته معلومه ده. دا هغه سره خو د اجرونو او د ثوابونو هیڅ کمی نشته. هغه انسان ته د دې یوې شپې د عبادت په کولو سره به حساب اجر ورکولی شي. او دریم خصوصیت دا ده چې په دې شپه کې په رښتیا حضرت جبریل علیه السلام زمکه تراخ کته کیږي. الله رب العزت د دې بیان داسې فرمایي تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. په دې شپه کې په رښتیا حضرت جبریل علیه السلام د خپل رب په حکم سره د هر کار خیر پراوړلو زمکه تراخ کته کیږي. دا خبره په یو مرفوع حدیث کې هم ذکر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی اذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قاعد يذكر الله عز وجل. چې کله لیلۃ القدر راشي نو په دغه شپه کې حضرت جبريل عليه السلام د فرښتو جماعت سره راکوزيږي او دغه کس د پاره د رحمت د بخنه او سلامتیا دعا غواړي کوم چې په ولاړ یا ناس د الله جل جلاله ذکر کوي. او دا خبر یاد ساتي څوک چې د لیلۃ القدر په شپه د ماسخوتن او سحر مون په جمع سره وکړي نو دته د لیلۃ القدر ثواب ملاوي. او څوک چې په دغه شپه ډېر عبادت وکړي نو الله جل جلاله ورته ډېر ثواب ورکوي. د مسلم شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. سوچ د ماخستان مون د جمع سره وکړي
دا داسې دي لکه د چې د نیمې شپې پوره عبادت وکړو او څوک چې د سحر مونږ د جمع سره وکړي دا داسې دي لکه چې ټوله شپه عبادت وکړو. سبحان الله. او دا خبره یاد ساتئ څوک چې د لیلة القدر په شپه عبادت وکړي نو الله تعالی د په عوض کې د مخکینی ګناهونه معاف کوي. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان مبارک روزي د ایمان سره او د ثواب په نیت خالص د الله تعالی د رضا د پاره اونسي نو په دې سره د مخکینی ټول ګناهونه معاف کولای شي. یعنی واړه ګناهونه به ورته الله جل جلاله ټول معاف کړي او غټ ګناهونه به ورته سپک کړي شي او که ګناه نه وي کړي نو د درجه به پرې اوچته شي. سبحان الله. الله جل جلاله دې موږ او تاسو داسې بختور او د برکاتي شپې نه چرته محروم ونه ګرځي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با رمضان په اخری عشره کې په عبادت کې دومره کوشش کولو چې دومره به په نورو میاشتو کې نه کولو. کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او نور اسلاف او احوال وګورو نو سړی حیران پاتې شي چې دوی به د ډیرو مشقتونو د جهادونو باوجود بیا هم د شپې اکثره حسابه عبادت کې تیروله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باوجود د دینه چې د ګناهونو نه معصوم شخصیت مبارکو خو بیا به هم دومره ډیر عبادت کولو چې خپې مبارک به اوپر سیدلې. حضرت عائشہ مبارک فرمایي حتی تتفطر قدماه. ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به د عبادت د وجې داغه مبارک د خپې مبارکي د عبادت د وجې نه اوپر سیدلې د ډیر قیام د وجې نه. ځکه عائشہ مبارک فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک بداو چې کله به اخری عشره داخله شوه شروع بشوه نو خپل ازار به مضبوط وتړل ټول شپه به په عبادت کې تیروله او د خپل کور والا بیبیان او نور متعلقین به هم راوي خول د دې دپاره چې دوی هم د دې برکت شپې عادت حاصل. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت کریمه عادت شریفه او چې د رب کریم عبادت به کول. حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ټول بعد مبارکانو په لیلۃ القدر شپه سبا کوله. ټول صحابه کرام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به چې شپې مانځه ودرېده نو دومره اوږدمون به کولو حتی تورمت قدماها تر دې پورې چې دواړه قدمونه مبارکې به د ډېرو ودرېدو په وجه وپړسېدل. اویس قرني رحمت الله علیه به ټوله شپه عبادت کې تېروله. رابعه بصریه رحمه الله یوه نیکه به تېره شوې ده په شواروز کې به 1000 رکعاته نفل کول. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د 40 کالو پورې د ماخستن په اودس باندې سحر منځ کړی. دې ټوله